د شپې په توره تیاره کې یو هنده وجینې د جومات دروازه ګلو کی او دننه راشي او د دې جینې دومره ډیره مجبوري وي چې دا مجبورن دغه جومات کې ټوله شپه تیره کی. خو اصل خبره دا ده چې په دغه شپه امام صاحب دې سره څه کړي وو. د امام صاحب دا واپس د جومات نه ویستله او کو نه دې سره داسې واقعه راغلې وه چې ډیره حیران کن وه. نیمه شپه وه، غیر چاپیره تک توره تیاره وه او په اسمان کې صرف ستوري ښکارېدل او په دغه رکوټي شان جومات کې صرف یو انسان موجود و چې دا د دغه جومات امام و. په جومات کې دننه لږه شان رڼا وه، د ځان ته شمع لګولې وه او امام صاحب ځان ته مخې ته قرآن شریف ایښی او د قرآن شریف تلاوت کې لګیا و چې د خشته په نري خوږ اواز باندې تلاوت کوو. اچانک د ده غوږونو ته د دروازې طرف نه د قدمونو اوازونه رالل. امام صاحب تلاوت ودرولو او سر یې اوچت کو، دروازې طرف ته یې وکتل. دروازه سلو شان ګلو شوله او یو پیغله جینۍ جومات ته رادننه شوله چې دا ساسا شوې وه او دا ډیره زیاته یریدلې وه او کپړې هم لږې شان سکا وې او د دې په مخ باندې صفا یاره په نظر راتلله. دا ډایرکټ د امام صاحب طرف ته مخکې راله او ورته یې ویلې، امام صاحب مهرباني وکړه ما بچ کا او ما پسې شاته خلک را روان دي او هغوی ما نه پرېږدي. امام صاحب حق حیرانه شو او ډیر زیات په حیرانتیا باندې د پیغلې جینۍ ته وکتل چې د دې په تندي باندې خالو او د دې کپړو نه صفا پته لګېدله چې دا هنده و جینۍ ده. امام صاحب ورته په سخته لهجه کې وویلې، ته په دې وخت دلته څه کې او دا خو مسجد دی، د الله تعالی کور دی، ته زما په خبره پیش وې او که نه؟ دا پیغلې جینۍ په ژړا شوه او ورته وویلې، ما ته د اسم پته نشته، بس مهرباني وکړه ما بچ کا او زه ډېر زیات غټ مصیبت کې یم. امام صاحب غټه ساه واغېستله او ورته یې وویلې، ګوره دلته زه یوازې پاتې کېږم او که څوک تا ما سره وګوري نو خلک به غلط مطلب وباسي د دې خبرې. ګوره ته په خبره پیشه، زما مجبوري ده. دغه پیغلې جینۍ ورته لاسونه ونیول او بیا ورته ویلې چې زه به تا ته په خپو باندې پروزم، بس مهرباني وکړه ما بهر ته مه وباسه او که د دې جومات نه دې بهر ته وویستلم نو بهر چې کوم خلک ما پسې شوي دي هغوی به ما مړه کړي او زه بل چرته هم نشم تلی. د دې جینۍ د سترګو نه اوښکې روانې وې. د امام صاحب په زړه خفه شو خو بیا امام صاحب زړه کلک کو، ورته یې وویلې چې ته خو اول ما ته دا خبره وکړه چې مسله څه ده، څوک دي چې تا پسې شاته شوي دي؟ دې پیغلې جینۍ اخوا دېخوا وکتل، دې سره دا یره وه چې زما اواز بهر څوک ونري. بیا ورته سلو غوندې وویلې، ګوره زه تا ته اوس ټوله خبره نشم کولی خو بس دومره درته وایم که زه هغه خلکو له په لاس ورغلم نو هغوی به ما مړه کړي، ژوندی مې نه پرېږدي. په جومات کې د لږ وخت لپاره خاموشي شوله چې په دې کې د جومات دروازه وټکېده. دا دواړه ډېر زیات حیرانه شول. بیا د بهر نه اواز رالو، امام صاحب دروازه کلو کا، زمونږ تا سره کار دی. دې پیغلې جینۍ چې دا اوازونه واورېدل نو رنګ یې تک زیړ وتښتېدو او ډچ پې ولګېده. بیا امام صاحب ته وویلې، هغه خلک رالل، مهرباني وکړه ما بچ کا. امام صاحب لږ وخت لپاره سترګې پټې کړلې او بیا ځان سره سوچ وکړو. بیا زر زر راپاڅېد او ورته وویلې، زر زر راځه ما سره. او بیا د دې جومات یو ګوټ ته بوتلله چې هلته یو غټه د لرګي المارۍ پرته وه. امام صاحب ورته المارۍ کولو کړه، ورته یې وویلې چې ته دې کې دننه پټه شه. دغه پیغله جینۍ دغه المارۍ ته دننه ورغلله. امام صاحب ورپسې د المارۍ دروازه رابند کړله او ورته یې ویلې خبرې به نه کې. د دروازې ډبار نور هم تیز شول او بهر نه اوازونه راتلل، امام صاحب کله نه درته مونږ اوازونه کو، دروازه کلو که که نه؟ بیا امام صاحب ځان کلک کو او لاړو دروازه ورته کلو کړله. بیا چې څنګه دروازه کلو شوله اچانک 4-5 کسان دننه رالل چې د دې په مخ باندې ډېره زیاته غوسه وه او په دې ټولو کې یو کس رامخې ته شو چې دا د دې مشر و او ویې ویلې، مولوي صاحب دلته یو جینۍ دننه راغلې ده، تا کتلې ده هغه؟ امام صاحب ورته ډېر په اعتماد باندې جواب ورکړو، نه وروره دلته خو څوک هم نه دي راغلي. بیا یو کس وویلې، دروغ مه وایه، او موږ پخپله وکتله چې هغه د جومات طرف ته راغله. امام صاحب ورته سیده سیده وکتل او ویې ویلې، زه به دروغ ولې وایم چې په دې کې یو کس دغه المارۍ طرف ته ورغلو او هغه وویلې دا المارۍ کلو کا. امام صاحب غوسه شو او ورته یې وویلې چې دا المارۍ زمونږ د اسلامي کتابونو ده چې په دې کې قرآن شریف او نور مقدس کتابونه پراته دي او هندوانو ته دا اجازت نشته چې دا المارۍ کلو کړي. دغه سړي ورته وویلې چې نه، موږ به دا ګورو چې دې کې دننه څه دي. چې په دې کې یو بل سړی مخې ته رالو چې د ده شکل د نورو نه لږ شان بدل و چې دی اوم غوسه و، اوم ډېر زیات خفه و او ویې ویلې چې مولوي صاحب دغه جینۍ زما خور ده، که هغه دلته وي نو تا هغه پټی ولې؟ امام صاحب ورته په غور باندې وکتل او ورته یې وویلې، که چېرته دا ستا خور وي نو دا تا نه تښتي ولې؟ دغه سړی لږ وخت لپاره چوپ او بیا ورته وویلې، هغه ډېره ضدي ده او دا زموږ د کور عزت خرابوي. امام صاحب ورته جواب کې وویلې، تاسو دې جینۍ سره زوربستي ولې کوئ؟ زوربستي خو ښه شی نه دی که نه؟ دغه سړی غوسه شو، ویې ویلې، ته موږ له مشورې مه راکوه،
زر الماری کولو کا. امام صاحب ورته وویلې زه د الماری نه کولاوم، په دې کې مقدس کتابونه دي او هندوانو ته د دې الماری کولولو اجازت نشته او د دې الماری نه علاوه په ټول جومات کې چیک کې وګورئ خو جینۍ دلته نشته. او زه الماری ځکه نه کولاوم چې د دې کولولو اجازت صرف مسلمانانو ته وي او که ما دا کولو کړه نو زمونږ د دین مطابق به ماته ګناه ملو شي. نو مهرباني وکړئ ما مه ګناهګاروئ. بیا ورسره دې کسانو لږ شان بحث وکړو او بیا جومات کې دغه جینۍ پسې وګرځېدل خو جینۍ ورته ملو نه شوله. بیا د دې هندوانو مشر خپل نورو کسانو ته وویلې چې راځئ جینۍ به دلته نه وي، کیدای شي چېرته بل ځای ته تښتېدلې وي. بیا دا ټول کسان سلو سلو بهر ووتل. امام صاحب دروازه بند کړله او بیا په دې جومات کې یو ځل بیا خاموشي شوله او بیا امام صاحب د الماری طرف ته رالو او د الماری دروازه یې کلو کړله. په دې کې دننه چې کومه جینۍ ناسته وه هغې باندې اوسه پورې ډچ لګېدلی و. امام صاحب ورته وویلې بهر راوځه. هغه خلک لاړل. دغه جینۍ بیا بهر ته راووتله، د دې په سترګو کې اوښکې وې او بیا یې وویلې چې تا زه د مرګ نه بچ کړم. امام صاحب ورته وویلې اوس ته ماته ریښه خبره وکړه، اصل خبره څه ده. دا جینۍ لږ وخته پاره غلې وه، بیا په ځمکه باندې کېناستله او بیا سلو سلو خبرې شروع کړلې او وی ویلې چې زما نوم پوجا دی او نن زما واده و. امام صاحب ډېر په غور باندې د دې خبره اورېدله. دې جینۍ وویلې چې کور کې ټول خلک خوشحاله وو خو زه د دې واده نه خوشحاله نه وم. دې جینۍ باندې ډچ لګېدلی و. بیا یې وویلې چې کوم هلک سره زما واده کېدو هغه زما بالکل نو خوښ او تر دې پورې چې هغه خو ما پېژندم نه. ما خپل مور پلار ته وویلې چې زه اوس واده کول نه غواړم خو چا هم زما خبره ونه رېدله. زما وروره زما مور پلار ډېر زیات غوسې واله دي او هغوی ما له دمکي راکړله او ما ته یې ویلې که ما د دې واده نه انکار وکړو نو هغوی به ما مړه کړي. دې جینۍ سترګو نه اوښکې روانې شولې او وی ویلې چې نن د شپې چې ټول خلک د واده په تیارۍ کې لګیا وو زه غلی شان بهر راوتښتېدم. ما ته پته نه وه چې زه به چېرته ځم. بس منډې مې وهلې او منډې مې وهلې چې همدلته رالم. په جومات کې ډېره زیاته خاموشي شوله. امام صاحب لم ژړا ورغلې وه. بیا ورته امام صاحب وویلې تا ډېر د همت نه کار واغشتو، خو دا راته ووایې چې مخکې به څه کې، مخکې چې کم کار هم کې نو ډېر سوچ به ورته کې. پوجا ورته جواب کې وویلې چې زه خپله زندګي په خپلې مرضۍ باندې تېرول غواړم او امام صاحب ته ماته ووایه ستاسو په دین کې دا یو ګناه ده او که نه په خپلې مرضۍ باندې د واده اجازت شته. امام صاحب ورته جواب کې وویلې چې نه زمونږ په دین کې دا ګناه نه ده. زمونږ په دین کې صفا دا خبره ده چې د جینۍ کوم هلک نه خوښ نو هغه هلک سره به وله واده نه کې او چې کم یې خوښ وي او کم سره یې مینه وي نو هغه سره به وله واده کې. بیا امام صاحب لږ وخته پاره غلی ولاړو. بیا پوجا طرف ته وکتل او وی ویلې اوس خو هغه خلک لاړل، اوس خو تا ته خطره نشته که نه، ته داسې چل وکړه چې ته دې ځای نه ځه. اوس پوجا حیرانه شوله او وی ویلې چې اوس په دې نیمه شپه زه به د دې ځای نه ځم. امام صاحب ورته ویلې او ورته یې ویلې دا خو نیمه شپه ده او زه تا دلته نشم ساتلی. پوجا چې دا واورېدل نو ډېره زیاته خفه شوله او ډېره زیاته یېرېدلې وه او ویلې نو زه به چېرته ځم، که بهر هغه خلک بیا مخې له رالل نو بیا. امام صاحب سر ښکته کړلو او جواب کې ورته وویلې چې زه په تا باندې خفه کېږم خو زه څوک یم، ته دا وګوره که نه، زه دلته واحد صرف یو سړی یم او ته یو پیغله جینۍ یې او بیا زه مسلمان یم او ته هندوه یې او که چېرته خلکو ته ما سره دلته وکتلې نو خلک به څه سوچ کوي او خلک خو به بیا زموږ نیت ته نه ګوري، ډایرکټ به راباندې الزام لګوي. پوجا ورته سلو غوندې وویلې اوس په تم ما یوازې پرېږدې، ما خو اورېدلي دي چې د مسلمانانو کم عالمان دي او کم امامان دي دا خو ډېر ښه انسانان وي. امام صاحب ورته وویلې چې ګوره زه مجبوره یم او که خلکو ته پته ولګېده نو موته به دلته ژوندي پرې نه دي او خلک به راپسې ډېرې زیاتې خبرې جوړوي او بیا به موږ خلکو سره د سترګو ملاولو قابل هم پاتې نه شو. بېشکه که موته صفا م یو خو بیا هم خلک به په موته الزام لګوي. پوجا سر وخوځه او ورته وویلې چې نه زه دې ځای نه ځم. امام صاحب ورته وویلې چې ګوره ضد مه کوه او دلته پاتې کېدل ستا دپاره هم خطره ده او زما دپاره هم خطره ده. پوجا ورته جواب کې وویلې ستاسو دا څنګه دین دی چې ته یو انسان د مرګ نه نشي بچ کولی او ته هم دا غواړې چې هغې ما مړه کړي. امام صاحب غلی شو. پوجا مخې ته راله ورته وویلې زه چېرته هم نه ځم او زه به هم دلته پاتې کېږم او یا ته ما ځان سره چېرته بوځه خو ما دغه خلکو ته مه حواله کوه. امام صاحب یو غټ ټسا واغېشتله. ورته یې ویلې ته ولې په خبره نه پوهېږې، دغه خلک بیا هم دلته راتلی شي او دوی به ټوله شپه تا پسې ګرځي او که چېرته دلته رالل او ته یې دلته ولیدلې نو ستا دپاره به حالات نور هم مشکل شي. پوجا ورته نیغ نیغ کتل او ورته ویلې چې هر څه وي خو اوس به ته ما د مرګه بچ کې. امام صاحب ډېر زیات حیرانه و. امام صاحب ورته ویلې ستا څه مطلب دی؟ پوجا ورته جواب کې ویلې ته مسلمان یې که نه او ما خو دا اورېدلي دي چې مسلمانان د خلکو مدد کوي او ضرورتمن انسان کله هم یوازې نه پرېږدي او مسلمانان خو ډېر زیات رحمدله وي. دا پیغله جینۍ په ژړا شو ورته وویلې چې ته څنګه مسلمان یې او ستا هغه رحم څه شو، مهرباني وکړه په ما باندې رحم وکړه او ما د مرګه بچ که، خدای دې کې هر څنګه خو ما د مرګه بچ که.
په جومات کې یو ځل بیا ډېره خاموشي شوله. امام صاحب ډېر زیات سوچ کې تللی و، ځکه چې یو طرف ته د خلکو د خبرو نه یریدلو او بل طرف ته یو بېوسه انسان مدد کولو. لږ وخت پس ورته بیا امام صاحب وویلې زه ستا مدد کولی شم خو دې کې ډېره غټه خطره ده. پوجا ورته وویلې چې ما ته هر قسم خطره منظوره ده خو بس ما د مرګه بچ کا. امام صاحب سترګې پټې کړلې او بیا سوچ وکړو او دا فیصله یې وکړله. بیا سترګې کولو کړلې ورته ویلې صحیح ده زه به تا بچ کومه. پوجا چې دا واورېدل ډېره زیاته خوشحاله شوله. ویلې ریشا ته ریشا ما بچ کې. امام صاحب ورته ویلې آو خو د دې دپاره به ته ما سره د دې ځای نه لرې ځای ته ځې. پوجا تپوس وکړو چېرته؟ امام صاحب وویلې زما یو پېژنګلو دی او هغه زما د نیکه په ځای دی او ډېر نیک انسان دی او هغه د دې علاقې نه ډېر لرې اوسېږي او په ځمکه کې دننه د هغه کور دی. پوجا چې دا واورېدل حیرانه شوله. تپوس یې وکړي ځمکه کې دننه؟ امام صاحب وویلې آو هغه هر وخت د الله تعالی په عبادت کې مصروفه وي د دنیا نه لرې چې هلته خلک په اسانتیا باندې نشي ورتلی او که زه ته هلته بوځم نو هلته به ته د خلکو نه بچ شي او هلته تا پسې څوک هم نشي راتلی. پوجا بغیر سوچ کولو وویلې ټیک ته زه د تلو دپاره تیار یم. امام صاحب سر وړخو. بیا امام صاحب وویلې چې یو مسله ده. پوجا تپوس وکړو څه؟ امام صاحب ویلې چې په دې کپړو کې ته ما سره نشي تلی ځکه چې دې کپړو ته خلک وګوري نو تا به وپېژني او خلک به ما نه تپوسونه کوي چې دا اینده وه څوک ته. پوجا تپوس وکړو چې څه به کوو بیا؟ امام صاحب د المارۍ طرف ته لاړلو او د المارۍ نه یو غټ تور څادر راوویستلو او پوجا له یې ورکړلو. ورته ویلې د دې نه ځان له نقاب جوړ کا او دا بیا واچوه د دې نه به خلک تا نه پېژني. پوجا د دغه څادر نظر د ځان له برقه جوړه کړله او بیا یو سیټ ته لاړله او دغه برقه یې واچوله او بهر ته راووتله او دې خپل ټول جسم په دغه برقه کې پټ کو، صرف سترګې په نظر باندې راتلې. امام صاحب ورته وکتل او بیا ورته وویلې چې اوس صحیح دی بس اوس په تا خلک نه پېژني. بیا دې دواړو ورو ورو د مسجد دروازه کولو کړله او بهر ته ووتل. شپه نور هم پخه شوې وه. ټول خلک وده وو او دواړه داسې انداز سره روانو لکه چې ښځه خاوند روان وي. سلو سلو روانو او بیا چې دې ځای پورې لاړل چې اچانک یو دوه سړي رالل او ودرېدل. د پوجا زړه په درباري شو. دغه دوه ځوانانو کې یو ځوان وویلې امام صاحب ته په دې ټیم چېرته روان یې؟ امام صاحب ځان کلک کو او ویلې چې زه خپله ښځه مور کره بوځمه. دغه بل ځوان په شک پیدا شو. ورته ویلې په دې نیمه شپه؟ امام صاحب ورته ډایرکټ جواب ورکړو. ورته ویلې زه په خپل هم تګ نه غواړم خو زما د ښځه ضد کوي، اصل کې د دې طبیعت ټیک نه دی، بیماره ده. او بیا امام صاحب پوجا طرف ته اشاره وکړله او ورته ویلې چې هلته د خواښې کور سره جوخ یو ډاکټر دی هغه له یې ورولمه. دې دواړو ځوانانو یو بل ته وکتل، لږ وخت خاموشه وو او بیا یې وویلې صحیح ده لاړ شئ. امام صاحب ورته ویلې الله حافظ او روان شو. دا دواړه مخکې روانو. سفر ډېر اوږد خو بیا ډېر مزل کولو نه پس امام صاحب او پوجا هغه ځای ته ورسېدل چې کوم ځای ورته دغه امام صاحب یاد کړی و. ګیر چاپېره خاموشي وه. لرې لرې پورې څوک هم نه و، صرف د سپو د غوپاري اوازونه راتلل. مخامخ په ځمکه باندې د سیخ نه جوړ یو غټ ګول ډکنه پرته وه. بیا ورته امام صاحب وویلې مونږ رسېدو. پوجا حیرانتیا سره د دغه ډکنې طرف ته کتل او تپوس یې وکړو چې دا هغه ځای دی؟ امام صاحب ورته ویلې آو همدلته لاندې هغه یو کور دی. بیا امام صاحب څلور واړو طرفونو ته وکتل او بیا دغه ډکنه رالرې کړله. لاندې تیاره وه خو پوڼۍ په نظر باندې راتلې. امام صاحب ویل احتیاط کوه او سلو سلو لاندې لاړه شه. بیا دواړه په احتیاط باندې لاندې روان شول. بیا چې رو لاندې لاړل نو هلته ورته رڼا په نظر باندې راله چې هلته یو وړه شان کمره وه چې هغې کې ګیر چاپېره لاټینونه بل وو چې دغلته ډېر زیات سکون و. دننه یو بوډا سړی ناست و چې د ده تک سپینه ږیره وه چې ده ساده شان کپړې اچولې وې او د ده په مخ باندې عجیبه شان نور و. امام صاحب د بوډا بزرګ سړي ته وویلې السلام علیکم. بزرګ مسکی شو او راپاسېد او ورته وویلې وعلیکم السلام. بچې رالې دومره د نیمې شپې او دا جینۍ څوک ده؟ امام صاحب د پوجا طرف ته وکتل او ویلې چې باباجي دا ډېره زیاته مصیبت کې ګیره وه او دې ته د مرګ خطره وه. او بیا ورته ټوله کهاني د سر نه واله تر اخره پورې وکړله چې څنګه پوجا د دغه کسانو نه وتښتېدله او بیا جومات ته دننه رالله او بیا یو څو خلک دې پسې شاته شوي وو او بیا دا څنګه بچ کړله او څنګه طریقې سره دلته راوستله. دا ټوله خبره یې ورته وکړله. دغه بزرګ سړي ټوله خبره واورېدله. بیا لږ وخت ټول خاموشه ولاړو او بیا دې بزرګ سړي یو غټه ساه واخیستله او ویلې چې بچې انسانیت د ټولو نه غټ شی دی او که چېرته د چا مدد کولی شي او څوک د مرګ نه بچ کولی شي نو دا د مسلمان فرض دی. بیا پوجا ته وویلې چې بچې ته دلته محفوظه یې او چې د څومره وخت دپاره غواړې دلته اوسېدی شي. د پوجا په سترګو کې اوښکې رالې او بیا ویلې ډېره شکریه. امام صاحب دې جینۍ ته وویلې چې زه دنه مسجد ته ځم او سبا سهار به تا پسې بیا راځم. پوجا ویرېدله او ویلې نه ته دلته به ما یوازې نه پرېږدې،
زه دلته یریږم. امام صاحب ورته وویلې یریږم، دا ځای مکمل محفوظه دی. پوجا باندې ډچ لګېدلی ورته وویلې که هغه خلک دلته رالل نو بیا امام صاحب دا پې کړله ورته وویلې چې ګوره یریږم هغې دلته نه راځي، او که زه مسجد ته لا نړم نو د خلکو به په ما باندې شک پیدا شي، او که هغه خلک مسجد ته لاړل او زه جومات کې نه وم نو معامله به نور هم خرابه شي. پوجا بار بار ورته وویلې چې مزه مهرباني وکړه دې ځای نه مزه، زه دلته یریږم، زه دلته یوازې یم. بیا ډېر وخت پورې د دې دواړو منځ کې خبرې وشولې. بیا اخره کې امام صاحب وویلې چې صحیح ده زه به نن دلته پاتې شم، او چې څنګه د سهار رڼۍ لګي زه به لاړ شم. پوجا چې دا واورېدل نو خوشحاله شوله. بیا ورو ورو شپه په تېرېدو شوله. دا درې واړه دغلته ناست وو، کله به خاموشه ناست وو، کله به یې لږې ډېرې خبرې کولې، او بیا په دې خبرو کې سبا سحر شو. او بیا چې نری نری رڼا راوختله امام صاحب پاسېدلو او وی ویلې چې زه به اوس ځمه. او بیا دې بوډا سړي نه اجازت واغشتلو، او بیا پوجا ځان سره کړله او واپس په دغه لاره بره راوختل او د جومات لارې باندې روان شول. او بیا چې کله جومات ته دننه ورغلل نو امام صاحب دروازه بنده کړله او د پوجا طرف ته یې وکتل او وی ویلې اوس ورځ شوله، اوس تا ته د یارې ضرورت نشته، اوس ته خپل کور ته لاړه شه. پوجا سر وړخولو، نه زه کور ته نه ځم. امام صاحب ویلې ولې؟ پوجا ویلې زه یریږم، زما کور والا به ما مړه کي، زما کور والا ډېر زیات ضدي دي او زه هلته تلل نه غواړم. بیا امام صاحب کوشش وکړو چې دا په خبره باندې پیږي. ګوره تر کومې به ته د کوره تښتې او تر کومې به دلته پاتې کېږي، یو ورځ خو به ته خامخا کور ته ځې که نه. دې جینۍ ورته وویلې چې ګوره زه یوازې نشم کولی داسې، او ورته وویلې چې زه تا سره به سوسېدل غواړم. امام صاحب ورته په سخته لهجه کې وویلې ګوره دا ممکن نه ده، او زه همیشه دپاره تا خپل ځان سره نشم ساتلی. بیا دې دواړو ډېر وخت پورې یو بل سره ښه ډېر بحث وکړو چې په دې کې اچانک د جومات دروازه کولو شوله او یو څو کسان دننه جومات ته رالل. پوجا ویرېدله. پوجا وویلې دا هماغه خلک دي. په دې کسانو کې یو کس مخکې راله وی ویلې چې دی ډېر زیات غوسه و، چغې یې ووهله او وی ویلې چې ته به اوس نه بچ کېږي. او بیا پوجا کلکه د لاس نه ونیوله. پوجا د یارې نه په چغو شوله پرېږده ما، مهرباني وکړه ما پرېږده. امام صاحب چې دې ته وکتل ویرېدلو او بیا همت وکړو مخې ته رالو او دغه سړي ته یې ویلې چې دا ته څه کې پرېږده مه وخه ده. دغه سړی ډېر زیات غوسه شو او امام صاحب ته ویلې چې ته منځله سله راځې. امام صاحب ورته وویلې ګوره دا بې قصوره ده، د دې هېڅ غلطي نشته. بیا ورته امام صاحب وویلې چې دا جینۍ دغه هلک سره واده کول نه غواړي نو تاسو په زور ولې دې له هغه سره واده کوئ او ولې زندګي تباه کوئ؟ او ګوره دا یو انسان دی، دې ته هم دا حق میلاوېدل پکار دي چې د خپلې ټولې زندګۍ فیصله په خپله باندې وکړي. دغه هندو ورته په غوسې کې وویلې چې ته څوک یې چې موږ ته د خبرو چل ښیې؟ امام صاحب ورته ډېر په نرم انداز وویلې ګوره زه څوک هم نه یم، بس زه یو انسان یم او د انسانیت په خاطر دا خبره کوم چې د دې د ټولې زندګۍ فیصله د دې د مرضۍ نه خلاف کول جایزه خبره نه ده. او بیا امام صاحب د پوجا طرف ته اشاره وکړله او وی ویلې چې ګوره زه یو پردی کس یم او زما په زړه کې دې جینۍ دپاره رحم پیدا کېږي، او ته د دې جینۍ خپل رورې او ته لګیا یې دا مړه کې او یا ولې زندګي غر کې. په جومات کې ډېره زیاته خاموشي شوله. ډېر وخت ټول خلک خاموشه ولاړو او اچانک د پوجا رور په خندا شو، په کړس کړس یې وخاندل او بیا د نورو ټول خلک هم په خندا شول. پوجا موسکۍ شوله. امام صاحب چې دې ته وکتل ډېر زیات حیرانه شو. بیا امام صاحب تپوس وکړو دا څنګه چل دی، تاسو ټول خو خاندئ؟ د پوجا رور ورته وویلې امام صاحب یریږم موږ دا مړه کوو نه. بیا پوجا مو ویلې چې آو دا خلک ما مړه کوي نه. امام صاحب نور هم ډېر زیات حیرانه شو او بیا تپوس وکړو چې معامله څه ده، ما په اصل خبره پیږي او تاسو خاندئ ولې؟ بیا د پوجا رور مخې ته راله او وی ویلې اصل کې موږ ټول په خپلو کې میلو یو. امام صاحب تپوس وکړو څه مطلب؟ دغه سړي ورته وویلې موږ دا کتل غوښتل چې په رښا باندې یو مسلمان امام دومره نیک وي څومره چې مسلمانان د دې صفتونه کوي او کو نه، او موږ دا کتل غوښتل چې واقعي مسلمانان د خلکو مدد کوي او کو نه، او موږ دا کتل غوښتل چې اسلام واقعي دومره خشته دین دی او که نه داسې خبرې دي. په دې وجه موږ ټولو خپلو کې صلاح کړې وه. بیا د پوجا رور مخې ته راله وی ویلې دا زما خور ده او زه زما خور د اسلام باره کې ډېر زیات صفتونه اورېدلي وو، خو موږ یو ځل د ستا امتحان اخیستل غوښتل. او بیا موسکۍ شو وی ویلې واقعي تا د امتحان پاس که، تا خپل ځان په خطره کې واچو او یو مسلمان دې د مرګه بچ که، او ته واقعي ډېر نیک انسان او اسلام واقعي ډېر خشته دین دی. بیا پوجا مخې ته راله او دې مو ویلې داسې ښکلی دین او داسې ښکلی انسان او داسې ښکلی اخلاق ما چېرته هم نه و کتلي، او دومره پوخ ایمان چې یو پیغله جینۍ تا سره ټوله شپه تېره کړله او تا د هغې عزت ته لاس وانه چو. امام صاحب لږ وخت دپاره غلی او دا ټولې خبرې اورېدلې او بیا دا ټول خلک مسکي شول. بیا امام صاحب مخې ته راله او وی ویلې دا د الله تعالی حق دین دی او دا ټول کمال د اسلام او د الله تعالی د دین دی، او چې څوک اسلام قبول کی
او د اسلام په اصولو باندې عمل کوي نو هغه الله تعالی بیا دومره خشته کلک ایمان او دومره خشته اخلاق ورکي. او بیا ورته امام صاحب ویلې چې تاسو ما سره کومه دوکه وکړله بس صحیح ده که تاسو دا د ټیسټ کولو دپاره کړي وي نو زه تاسو نه خفه نه یم، ما تاسو معاف کړی. بس زه خوشحاله په دې خبره یم چې تاسو د اسلام ښکلا وکتله. ټول خلک ډیر زیات حیرانه شول. بیا یو د امام طرف ته رالو او امام صاحب له غاړه ورکړله. د امام صاحب نه معافي وغوښتله او بیا امام صاحب ته وویلې چې موږ ته کلمه وښیه چې موږ مسلمانان شو. بیا امام صاحب دې ته د غسل طریقه وښوله او بیا دې ټولو چې کله غسل وکړو نو ټولو ته کلمه وویله او دا ټول په جمع باندې مسلمانان شول.